إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا منز بعضی ضروری مسائل و دا منز معنی و ترجمه د دې تذکرہ په مخکینو خطبو کې شروع او الحمدلله دې ته خبره رسیدلې و چې کله انسان تشهود ختم کی نو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات باندې او داغه په آل باندې سلام به وکي او درود او دعا به وي وعلى آل محمد الله رحمتنا راولېږي په آل د جناب محمد رسول الله علیه السلام باندې دا نبی علیہ السلام په آل کې یو د هغه بیبیانې وې چې په هغې کې د بعضې تذکره شوې وه لکه خدیجة الکبرى رضی الله عنها خدیجه بنت خویلد سودا بنت زمعه عائشہ بنت ابی بکر حفصہ بنت عمر ام حبیبہ
رملا چې د هغې نوم و او دا د صخر ابن حرب لور وه، د ابو سفیان خور وه، د ابو سفیان لور وه، او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی وه. شپږمه بیبی د جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې د هغې تذکره انشاءالله موږ اوس کوو د الله په عون او د الله په مدد باندې. او دا ما ویلي وو دا یوه دا د ډېر اوچت شان والا دي او دا زمونږ مورګانې دي. او سړی چې خپله مور نه پیژني نو خلک ورته ډېر بې خونده انسان وایي. نو باید چې موږ او تاسې خپلې میندې وپېژنو، د هغې وقار او عزت دا زمونږ زړونو کې کښېني. او الله دې وکړي او الله دې د رسول الله بیبیانې چې دا زمونږ مورګانې دي، نو رب العالمین دې موږ د هغې صحیح تابعداري کوونکي بچي وګرځوي. ام سلمه چې وه د دې خپل نوم و هند، او دا د ابو امیه لور وه چې هغه د مغیره ابن عبدالله ابن عمرو ابن مخزوم چې دا د مره ابن کعب ابن لؤی ابن غالب نوسی وه. او دام زمونږ او ستاسې د میندو نه یوه مور ده. د نبی علیه السلام دا بیبي چې اغوستې وه نو دام کونډه ښځه وه. او دا دلیل د دې دی چې زمونږ پیغمبر دا خواهش پرست نه و، بلکې دا ډېر نکاحونه چې کړي دي نو اکثر د کونډو او د طلاقو شوو ښځو څه دي. او د دې یو وجه دا ده چې د مختلفو قبیلو سره تعلق جوړ شي نو چې د الله دین عام شي. او دویمه وجه مسلمانانو له دا درس ورکوي چې مسلمانانو د کونډو ښځو سم نکاح کوئ. او حدیث کې راځي هغه سړی چې هغه د کونډې حفاظت وکړي او تربیت یې وکړي نو د الله نبی علیه السلام وایي الساعی علی الارمله، وایي دا به قیامت کې ما سدسې ولاړي لکه دا دوه ګوتې چې دي. د دې نه مخکې دا ام سلمه د ابو سلمه ابن عبدالاسد رضی الله عنه دا غي بیبي وه. او د ډېر ناشنا واقعات دي. کله چې د دې صحابه و ایمان ته سړی وګوري نو تاسې په الله یقین وکړئ چې د خپلو ایمانونو باندې ویریږي. دا سلمه چې وه ام سلمه دا د خالد ابن ولید او د ابو جهل ابن هشام د تره لور وه. د ابو سلمه ابن عبدالاسد رضی الله تعالی عنہ سره نکاح کړی وه چې هغه د یو ډېر جلیل القدر او یو ډېر ایماندار صحابي و. او دا هغه صحابي و چې کله د هجرت کړی و نو ام سلمه وایي موږ حبشو ته مهاجر شوي وو، او کله چې لاړو نو الله موږ له یو ښایسته ګاونډي راکړه چې هغه د حبشو بادشاه و اصحمه رضی الله عنه. وایي زموږ یې ډېر خدمت وکړه. کله چې واپس موږ رالو مکې ته رالو او بیا حکم و د دویم هجرت مدینه منورې ته، نو مسلمه بخبله واقعا بیانوله او د دې دا واقعا ډېره دردونکې واقعا ده.
وای کله چې منګه لاړ روانو نو زما دا خاوند چې وو ابو سلمہ ابن عبداللہ المخزومی وای دا او یا ابو سلمہ ابن عبدالاسد چې دا د مخزوم قبیله یو سړی و دا وای زما یو زوی و ددنا چې عمر نومیو یو می لور و زینب و احادیثو کې ته روایات هم نقل دي او دغه وخت کې زمونږ یو بچی شوی و چې دا غنوم سلمہ او سلمہ ابن ابي سلمہ به ورته ویلې وای زوما او زما خاون و او دا ورکوټه بچی و من را واغست او منګه روانو چې منګه د مدینه منوره مدینه طیبه ته منګه هجرت کوو خپل ناشنا د مصیبت واقعې ذکر کړی دا نن منګه مې په من تکلیفونه راغلي دي زمنګ استاد سي مؤمنان خصم وي په من تکلیفونه راغلي دي دا وای کله چې منګه اب تحت راووتو چې دا د مکې نه بار یو خړ دی او د تنعیم مقام څخه د مدینه په د لار روان شو وای زما قومین الله دې وای هلاک او تباہ کی وای دا راووتل زما دا خاوند دې په مخه کا چې ته څه کې زمنګ جنۍ به مدینه لا زما خاوند ابو سلمہ چې کله خبر شو چې حالت زما د مرګ دی نو مسلمه ته ویلې چې الله به موږ مرګري کی رب نه بیلې استا قومین رال جاهلان دی او په کوپر کې ډېر سخت دي او کې دې شي ما شهید کی دلته مړمی کی نو څه خیر دې ته د دې سا قومینو سره لاړه شات رضامند دي ورونه دي نور دي او سبا وتختم د دینه هجرت به وکم ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ وای ما د مدینه لار ونی ولا او روان شوم د مدینه په طرف او زړه مې یو الله خبرو زکه زمنګ بچی د غیږي او زما خزا د مانه د ابتخ پړ کې پاتې شو وای کله چې زما د دی بیبي د قومین را ورسېدل یقیني خبره ده چې اسلام سړی خوري کله کله خلک وایي یاره مرګرو ته تکلیفونه دي مصیبتونه دي نو چاته دین کې تکلیف او مصیبت نه دی رسېدلی شاعر ویلیو اگر گویم مسلمانم بلرزم چې کله زه ویم چې مسلمانم دا سره مې ټوپونه وکي کې بین مشکلات لا اله را چې د لا اله الا الله کې څونه لانجې او مشکلات جوړيږي وای زلالم ابو سلمہ وای زمخ کې روانو ما کله چې زما خرانه را ورسېدا نو زما خځې باندې گزارونه وکړه او هغه د ځان څخه واپس کړ دغلطه په مصیبت کې مصیبت راغی وای زما قومین خبر شو بني مخزومه چې دای زمنګ دالک نخپل جنې راوګرځولا نو بسراله وی ویلي چې دا بچی چې دا خو زمنګ دالک دی شابه دا مال راکړي ام سلمہ وای قریب چې زما زړه چاودلې وې خاون می مدینه ته لاړ او بچی رانه د غیږ نه دی جدا او سبا د یو کال پورې د ابطح د تنعیم د شګو کې نه استوما او ما بچړلې او ما به ویل چې الله دسی او رزب مراشي چې ز خپل بچی کې راواخلم زما د سینې بچی د زمانه وشو کو زما غوخي ولی شوي زما رنگ چې و دا بدل شو دغه زه ګورم د مکه مؤذن دی عثمان ابن ابي طلحه الحجبي داراغه زده شګو کې ناس او ما چړل بمه ماته ویلې ولی جاړې جنې څه چل دې ته څوکي
وای ما ورته وویل چې زه د ابو سلمه ښځه یم خاوند نه یې راوشوکولم او بچی یې راله د غېږې نه وشوکو او دا کال مې کېږي چې دې شپو کې زه ژاړم وای هغه راسه لږ وژړلی ډېر ښه سړی وای او دا د خانه کعبې اذانونه چې کوي اوس هم د هغه عثمان ابن ابي طلحة الحجبي اولاد دی وای راغې او زما د خاوند د قوم ته ویلې او د اسخرانې پلارګنۍ ته راله چې د الله نه ویریږئ د کعبې د رب خیال وکئ او ارحموا بهذه المسکینه د ملنګ یې زړه وچاوده د شګو کې خاوند هم جدا کړې ده د بچي هم جدا کړې ده د الله نه ویریږئ بس دې ښځې ته نور څه مه وایئ وایه ماشوم علما د غېږې نه راواغست او ما د ام سلمې په غېږ کې کېښود دې ځان پورې راجوخ کړ ویې ژړل د کال ورک بچې وای ما ورته ویل خورې ستا دویم څه ارمان دی وای ما ته یې ویلې زما دویم ارمان دا دی چې زه مدینه د محمد رسول الله له لاړه شم او د خپل پیغمبر او د خپل خاوند سره یو ځای شم ام سلمې به ویلې وای زما دې په رب قسمي ما دونه ښه سړی نه دی لیدلی وای زه په وښه سواره کړم او دې د وښې مهار نیولی و 3 ورځې کتو مزل یې وکړ او مدینې ته راورسېدو او دا هغه چاته پته لګي چې هغه د مکې او د مدینې مزل کړی دا تورې تورې ګټې دي ته به وایې چړې دي چې په ګاډي کې کښېنې 4.5 کیلومتر لار د ګاډي کې به ستړی شي او دا مسکینان صحابه پیدل په دې لار روانو محمد رسول الله روانو ام سلمه وای دی خو مؤمن نه و چې کله مدینه ولیده وای ما ته ویل چې خورې دا توابه ده د محمد رسول الله کلی دی زه ورځوله او زه لاړم دعاګانې کوه وای هغه مې یوه ورځ وه چې زه د خپل مسکین خاوند ابو سلمہ او د ورک بچی سره مدینه کې د محمد رسول الله په کلی کې زه یو ځای شوم دغه ناڅاپه आवाज وشو څو ورځې وروسته چې د احد جنگ دی زما خاوند ابو سلمہ د جنگ لاړ او کله چې ابو سلمہ د جنگ ته ورسېد دا مسکین زخمی شده کې او واپس چې راوړ نو دا امید نو چې ابو سلمہ دا به د دې بیماری او د دې مرض نه به دا ژوندی را پاتې شي وایي زه سخته خفه وم مدینه کې مې جنکۍ تیارولې چې ابو سلمہ باندې به ژړا کوو ولې رجل غریب فی ارض غریبه مسافر مسکین سړی دی او مدینه کې څوک نشته نو چې څوک ونه وایي چې په دې چا غم ونه کو وایي زه ناسته وم او په ګریوان مې اوښکې را روانې وې او خاوند مې ډېر سخت بیمار و چې ګورم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ما ته ویلې ام سلمې یو تپوس نه کوم خبر شوم چې تا جړا د ښځې تیاری کړې دي وای ما ویل چې یا رسول الله ابو سلمہ مسافر مومن دی او د باندې خلقام کوم وای ما ته ویلې چې دا سم کوا کله چې ابو سلمہ وفات شو نو دا دعا وایا انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها الله من ستایو او تعالی درزو او قیامت کې بم ته واپس کیږو دته دعا ول استرجاع وای سپلای دې وشلې دم دا دعا به دا ځان د مړی نه ده بجلی لاړم دا دعا به کنزل بنکه بل مشکل د باندې راغې خپکه دې ازغه مات شو ام ته به انا لله و انا الیه راجعون د مصیبت او د مړی نه خبر شوي نو هم دا دعا به خداو می سلمہ وای زه دې یو شکل شکیوما
چې ما ته نبی علیہ السلام دې دعا کې ویلیو چې الله په دې مصیبت کې پناه راکړي او د دې نه ښه عوض راکړي. وای ما به ټولې دنیا کې سر وګرځو چې اخیر من ابي سلمه و په مخ د ځمکه د ابو سلمه نه به کنې ښه سړی پیدا شي. خاوند مې وفات شو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه ویلیو امقه چل مې وکړ. عیدت مې ختم شو. د خلکو خپلوانو نظما د خاوند خپلوانو په مدینه کې او نظما خپلوانو یو بے وطنه مهاجره مسکینه کونډه ښځه ومه. عمر رضی الله عنه هغه په دې سوچ باندې چې د دې ښځې څوک نشته، داسې نه چې ضایع نه شي، بچی نه دي، خراب نه شي. وای ما پسې جرګه راولېږله او ما ته ویلې ام سلمې که واده کې نو تاسو څه واده کومه. وای ما هغه استازي ته ویلې چې عمر ته سلام وکړه، وای چې ډېر ښه سړی، خو زما خوله د ابو سلمه د غم د وینو نه ډکه ده، نو زه نن ودونو ته جوړه نه یم. څه ورځې وشوې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه جرګه راله، وای هغې ته مې دقه جواب وویو زه د ابو سلمه غم والم او زما خوله د وینو ډکه ده، زه بل خاوند ته جوړه نه یم. ورځې نه وې تېرې شوې، جرګه راورسېده، ښځه راله، ما ته یې وویلې ډېره برکته ښځې. مال چې ولې؟ ویل چې محمد رسول الله وایي که ام سلمه واده کوي نو زه ورسه واده کومه. وایي ما ته هغه ټکې سترګو ته ودرېده چې الله ماله د ابو سلمه نه ښه عوض راکړي. وایي ما ورته وویلې چې د نبي علیہ السلام نه به ښه سړی بل څوک وي، خو زما دوه عذره دي. یو دا دی چې ماله ډېره غوسه راځي، نو داسې نه چې د نبی علیہ السلام بې ادبي رانه ونه شي. او دویم محمد رسول الله ته وویوه چې زما 4 بچي دي، عمر دی، سلمه ده، زینب دی او بله سلمه وه، نو زه به دې بچو څه کوم چې دا پرېږدم، نو دا خو لوی مصیبت دی. نبی صلی الله علیه وسلم کله چې دا خبره واورېده ویل دا یوه خبره چې دا چې ته وایې چې زما بچي دي، نو ستا بچي زما بچي دي، دا به تا صحیح او د دې خرچه به زه ورکوم. او دا دویمه چې ته وایې چې ماله غوسه راځي، نو زه به د الله نه دعا وکړم، الله به تعالی بې ځای غوسې نه در ویلي. ام سلمه وایي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ماله دعا وکړه، وای د کعبې په رب مې د قسمي چې هغه خبره به وه چې خلکو له به پې غوسه ورتله، ما له به پې خندا راتله. الله زما د طبیعت کې داسې تحویل وکړه. او دا د ام سلمې بچیو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وفالل، ډوډۍ ته به یې د ځان څخه کېنوو، دا عمر یې کېنولی و، ادب ورته ښیي بچیا چې ډوډۍ خوري بسم الله ووایه، یا غلام سم الله، او بیا ورته وایي بچیا کل مما یلیک، خپله مخه خوره بچیا. دا ښایسته ښایسته اداب دا یې ورته وښودل. ام سلمه یو ځل ناسته وه او چا ورته ویل څه کې فکر کې؟ وایي ما په دعا شرعي باندې عمل وکړه، زه چې کله د ابو سلمه ښځه ومه نو زه صرف ام عمر ومه، د عمر مور شوم، او کله چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واده وکړه نو وایي زه ام المؤمنین د ټولو مؤمنانو ابۍ رانه وګرځېدله، زه د ټولو مؤمنانو مور شومه. او د دې ام سلمې یو څو داسې صفتونه وو چې دا په ډېرو ښځو کې نه وو. یو دا من اجمل نساء العرب، دا الله ډېر ښایسته شکل وله ورکړی و. دویم دا دی من اشرفهن نسبا، د اوچت نسب والا وه، د خالد بن ولید او د ابوجهل د تره لور وه، په قریشو کې ډېر اوچت خاندان و.
او دریم دا دی صابرتن علی المصائب، په مصیبتونو باندې ډېر صبرناک ښځه وه. او څلورم دا دی مهاجرتن بالهجرتین، 2 هجرت یې کړي. او پنځم دا دی چې زوجة شهید و زوجة نبی، اول د شهید ښځه وه او بیا د محمد رسول الله بیبي وه. او د دې باره کې یو صحیح حدیث امام مسلم راوړی دی د ابي عثمان رضی الله عنه نه. دا وایي جبريل نبی علیہ السلام لراغه او د محمد رسول الله سره ام سلمہ په یو بستر ناسته وه. او کله چې جبريل راغه نو دا د دحیة الکلبی رضی الله عنه په شکل راغلی و. ام سلمہ پاڅېدله چې پرده وکړي، نبی علیہ السلام ورته وایي ام سلمې کښېنه. او ام سلمہ وایي وایم الله ما حسبته الا ایاه، زما د په الله قسمی زما ګمانم دا چې دا دحیة الکلبی رضی الله عنه دی. وای دی کې رسول الله علیه السلام جمعه ته راووته، خطبه ویلې، ویل چې جبريل اوس راغلی او ما ته خبرې وکړې. سلیمان تیمی چې دا د ابو عثمان شاګرد دی، هغه د استاد نه تپوس کوي دا حدیث تا د چا نه اورېدلی دی؟ وایي ما د اسامه ابن زید رضی الله عنه نه. نو ام سلمہ نبی علیہ السلام ته وایي دا دحیه و، وایي نه دحیه نه و، دا جبریل امین علیه السلام راغلی و. الله اکبر. د دومره اوچت شان والا بیبي د جناب محمد رسول الله علیه السلام او دا په 2 هجری کې وفات شوی و. بقیع الغرقد مقبره کې دا دفن شوی ده د مدینه، او دا اخیرنۍ بیبي ده د نبی علیہ السلام چې وفات شوی ده. څوک وایي میمونه اخیر وا او څوک وایي نه ام سلمہ آخر من توفی من ازواج رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله عنها. الله دې راضي شي او الله دې د دې دا جهود قبول کړي. او زمونږ استاد مور ده، الله رب العالمین دې داغي وقار، داغي عزتونه او داغي احترامات او کم حدیثونه چې داغي نه نقل دي او یا د نورو صحابهونو نقل دي، الله دې داغي احترام زمونږ زړونو کې کېنوي. بله بیبي د نبی علیہ السلام د بیبیانو نه زینب بنت جحش رضی الله عنها ده، چې دا د بني خزیمه بن مدرکه د قبیلې نه ده. او دا جنۍ چې وه د دې د مور نوم دی امیمه، چې دا د عبدالمطلب لور ده، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمي د ترور لور وه، او محمد رسول الله سره نکاح کړې وه. او دا بعضې علما وایي 33 کاله او څوک 30 کاله وایي د هجرت نه مخکې دا دغه شوې وه، ده پیدا شوې ده. او د دې ورور دی عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ، چې دا په عربو کې ډېر بادر او زړور سړی و. او دا دواړه هغه امام مزي لیکلي دي تهذیب الکمال کې چې عبدالله ابن جحش او د ماما حمزه رضی الله تعالی عنہ چې دا د نبی علیہ السلام رضاعي ورورم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کاکامو. او دا هغه سړی و چې په احد کې نبی علیہ السلام ویلیو ارینی وجه حمزه، ما ته د حمزه مخ وښیوئ. صحابه وایي موږ ورته نه ویلې، وایي بیا یې ویل چې حمزه څه شو؟ وایي چې راغی موږ وکته حمزه رضی الله عنه دا شهید شوی و، پوزې یې ایستلې وې، پوزې یې کټ کړې وې، ته وګونه یې کټ کړي وو. او د احد دا غر د حمزه په وینو باندې سور و. او نبی علیہ السلام ویلیو سید الشهداء حمزه، د شهیدانو سردار حمزه دی. او دایم ویلی وای که چیرته د دین نه یریدې چې صفیه به جزې پزې وکړي، زما کاکا قسم په الله که ما خاورو ته خښ کړی وی،
ما به پریښې وې، مرغانو به خوړلې وې، قیامت کې ستا غوښې به د مرغانو د ګېډو نه راروانې وې. او دا حمزه او عبدالله ابن جحش نبی سلام ویلو یو قبر کې خښ کړي، دا دواړه یو قبر کې خښ کړي. دا زینب چې د عبدالله ابن جحش خور وه، د نبی علیہ السلام یو هلک په زویولۍ نیولی و. اوږده واقعه ده. زید ابن حارثه چې قرآن کې د یو صحابي نوم هم نه دی ذکر، او سورت احزاب کې د دې صحابي نوم ذکر دی. فلما قضا زید منها وطرا، ځکه د ډېرې کارنامې کړي دي، انشاءالله څه وخت به وویو. نبی علیہ السلام په زویولۍ نیولی و، آزاد کړی و، په زویولۍ نیولی و. زینب لراغه ورته ویلې زینب د زید ابن حارثه سره نکاح وکړه. نو زینب ورته وی لست بناکحه، دا غلام ملک دی او زه سیله خزم، زه ورسره څنګه نکاح وکړم؟ خو بیا یې ورته ویلې اوامر نفسي، زه به ځان سره مشوره وکړم. آیاتونه نازل شو چې مومن سړی او مومنه ښځه چې الله او رسول فیصله وکړي دا به خلاف نه کوي. زینب راله والله اعص الله ورسوله، زه د الله او د رسول خلاف نه کوم، بس چې ته وایې نکاح ورسره وکړو به کوم. نکاح یې ورسره وکړه. قرآن سوره احزاب کې د هغې واقعه لیکلې ده. د دواړو کور جوړ نه شو. زید غوښتل چې زینب طلاق کړي، او رسول الله به ورته ویلې پټې وساته، بند یې کړه او طلاقوې مه. او الله ورته وایي ته د خلکو نه یېرېدې، د الله نه ولې نه یېرېدې؟ ځکه د الله نبي د دې ټکي نه یېرېده، داسې نه چې دا یې طلاق نه کړي، طلاق کړي او ما ته الله ونه وایي چې اوس یې په نکاح واخله. عبدالله ابن عباس وایي وتخفي في نفسك ما الله مبديه، د دې ټکي وایي دا معنی ده چې کله طلاق کړه الله ته وایي محمد رسول الله ورشه د زینب سره نکاح وکړه. یا رب څنګه به وکما، دا خو زما بچی دی. الله وایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اړو د محمد رسول الله نارینه غټ بچی نشته، پردی بچی نشي کېدلی. کله چې نکاح سکوله زید وایي دا مې یوه ورځ وه، ما ته نبي علیه السلام ویلې چې تا طلاقه کړې ده، ورشه ماله پې ته جرګه وکړه. وایي نه مې زړه تله او نه مې خپې تلې، څنګه ورشم؟ خو زه ورغلمه او دیوال ته مې مخ واړوه او دې ته مې شا واړوله، او ما ورته ویلې چې زینب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یریدو کې ستا اراده نکاح ده چې تا سره نکاح وکړي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم د هغې سره نکاح وکړه. او د دومره نبی علیہ السلام چې کوم واده کړی نو غټ واده دا د زینب کړی و چې غوښې نه ښوروا کړې و او ډوډۍ ورکړې وه، دا غټ واده و. او د رسول الله ودونه چې امام بیهقي لیکلي دي، انشاءالله دې باندې به چېرته یو خطبه وکړو، حیران به شئ. دا دونه تکلفات په ودونو کې لکه نن چې دا زموږ مسلمانان کوي، د اسلام کې نشته دی. ښه دینداره به وي، ښه مومن به وي، یوازې په کارډونو باندې دونه روپۍ ورکړي چې په هغې باندې د ټول کلي غریبانان مړېږي. وکتا یو ورځ دا دونه ګېډه یو له مړې کړې او که مړې دې ونه کړې نو څه به وي؟ او ځي ودونو له څوک، هغه څوک به ځي چې سپین تور سور موټر وسی او ښه په قره قوره کي، غریب سړی هغه چېرته ډوډۍ لبې تلی شي. او کارډ یې جوړ کړی، اولته خلک مدرولي چې ګوره داسې غریب را پرې نه دي، مخورس خلک به را پرې دي. او جناب محمد رسول الله وی دنیا کې مردار واده هغه دا واده دی چې مالدار را وبللی شي او غریبانان تی وشړلی شي. شر الطعام طعام الولیمه یدعى لها الاغنیاء ويدفع عنها الفقراء. دا د الله د نبی غټ واده او د زینب چې اولم بلحم و خبز، غنم ډوډۍ وه او څه غوښې نه شوریا کړې وه او دا یې ورکړه. ملګرو ګوره ډېر احتیاط کوئ،
منګ یې بل ته ویو خو زموږ ځانونه یې دي ښه نیک به منځونه به م کوي او تلاوتونه به م کوي او سجدې به م کوي خو چې مړی پرې راشي واده پرې راشي نو د ده د مړي او د واده او د هندو د مړي او د واده هېڅ فرق نه وي ستا به زه په عقیده څه وکړم ستا به زه په دعوت څه وکړم که تا غټه ګیره پرېښي او که وړه دې پرېښي او که غټه شمله دې والي او که وړه دې والي ستا معامله خرابه کاروبار دې خراب غم دې د پیغمبر خلاف واده دې د پیغمبر خلاف کوژدن دې د پیغمبر خلاف زندگی دې د پیغمبر خلاف ته به سبا د محمد رسول الله مخې له نه ورځې چې ته ورته ووایه چې ما په تا ایمان راوړی او هغه ته وایي چې زما دې کومه طریقه کړې ده او ته ورته خوله چینګه کړې والله که د حوض کوثر یو ګوټ اوبه هم ترې وڅکې دا ګوره ډېره ګرانه خبره ده موږ ډېر دیندار یو خو بل ته ګوره خپله زموږ ودونو کې وګورئ ښځو بچو نونو او میندو د کمیسونو نه واسکټونه جوړ کړي او چغې وایي او د مخونو نه یې تور خانکونه جوړ کړي زموږ ودونو ته وګورئ زه یې نشم ویلی هر چا ته خپل ځان معلوم دی ځان څه سوچ وکړئ چې حاجي صاحب او مولوي صاحب او قمندان صاحب او تبلیغي صاحب او سلفي صاحب او بل صاحب او بل صاحب او بل صاحب تا یوازې د څو زره روپو الوا په واده کې پخ کړې وه د څو زره د سبزیانې پخ کړې وې د څو زره د پیپسین راوړي او څونه چرګان او څونه ګډان ستا ګاونډ کې غریب چې د ولږې مړ کېده ستا د کعبې په رب قسم یې تا وله یو کاسه شی ورکړي نه نبی علیہ السلام وی قیامت کې الله به یو مالدار راونیسي وای به زه وږی یم تا ډوډۍ نه وه راکړې زه تږی یم اوبه دې نه وې راکړې زه بربنډ یم جامې دې نه وې راکړې دا به وی یا ربي وانت رب العالمین الله ته خو رب د مخلوقي ته څنګه وږی تږی وې وای ستا ګاونډ کې زما غریب بنده وږی او تږی او بې لباس او یتیم و کونډه و مسکین و تا د هغې تپوس کړی ایمان کې اول بزان ته توجه کې دا د رسول الله ودونه دي د صحابه ودونه دي کله چې محمد رسول الله د دې سواده وکړه صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها د زینب باره کې وای ما سبب بنو کې مقابلم دې کوله خو زما دې وای په الله قسمی چې لم اره امرأة قط خیرا منها فی الدین ما د زینب په شانه دینداره ښځه نه ده لیدلې او دا به ویلي هغه ښځه چې هغه اتقا لله چې د الله نه یریږي هغه زینب ده او اصدق حدیثا چې رښتیا خبرې کوي هغه زینب ده اوصل رحمن چې خپل مالی پالي هغه زینب ده اعظم صدقتا چې خیراتونه ورکوي هغه زینب ده او دا هغه ښځه وه چې نبی علیه السلام د دې باره کې ویلي انها لأواها دا اواهه ده صحابي وای اواهه څه ته وای نو رسول الله ته وای الخاشعه المتضرعه زړه کې الله ته عاجزي کوي او په جبه او پاندامونو یې الله ته کوي او دا صفت د بابا ابراهیم او دا غزوه طائف کې خیبر کې حجۃ الوداع کې دا د نبی علیہ السلام سره شریکه شوی و او کله چې محمد رسول الله وفات شو نو لازمت بیته حبیب کور کې ناسته و عثمان رضی الله عنه ته یو ځل وی زینب دا ستا ټول بچي دي وځه د کور نه هغه وی د کور نه وتلو کې هغه وخت کې خوان و چې محمد رسول الله ژوندی و والله که اوس زندګۍ کې هېڅ خوند نشته نن د چا څه سړی وځي بس دا کور ماله ښه دی وی او دې ته به ام المساکین ویلې دا د مسکینانو مور وه عایشه رضی الله عنها وی یو ځل موږ د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړه یا رسول الله اینا اسرع بک لحوقا ستا د ښځو کې به کومه بیبي داسې چې تا پسې به نږدې غمړه کېږي او تا څه به قیامت کې یو ځای کېږي وی رسول الله علیه السلام سر ښکته کړه او بیا یې وویلې اطولکن یدن چې د چا لاس ډېر اوږه دي وایي موږ سادهګانې ښځې نه پوهېدو لرګی هم راواغست او لاسونه هم پرې کتل چې وم کتل د سودې لاس اوچت و وایي موږ ویل چې دا به مخکې وفات کېږي موږ دې ټکي باندې نه پوهېدو چې اوږد لاس معنه دا ده چې ډېر خیراتونه کوي کله چې زینب پسې وفات شوه
لکه د عمر صاحب خلافت شلمه هجري کې دا وفات شوی وه. وایي موږ ته پته ولګېده چې د دې نه مراد ډېر صدقې کوونکي زنانه دي. او دې زینب به ویلې زه هغه ښځه یم چې الله د اوه اسمانونو نه بره زما باره کې محمد رسول الله ته ویلي وو چې دا په نکاح باندې واخله. او دا زینب کله چې عایشې باندې بدنامه ولګېده نو دای په بنو کې سخته مقابله کوونکې وه. بخاري کې حدیث دی د الله نبي ته وایي زینب د عایشې څه حالت دی رشتې دا داسې ده نو هغه ورته وایي احمي سمعي و بصري زه خپل غوږونه او سترګې دا د غیبت نه پټ ساتم زه نه یم خبر. نو مور عایشه وایي فعصمها الله بالورع الله په پرهیزګارۍ باندې دا بچه وساتله. دا زمونږ او ستاسې مور وه زینب رضی الله تعالی عنها. یوه زینب بله ده چې د نبی علیه السلام څخه 2 میاشتې هغه هم په نکاح کې وه. انشاءالله که الله ژوند راکړ او مرګ را مخکې نه شو انشاءالله هغه به آینده خطبه کې ویو. الله سبحانه وتعالی دې دا زمونږ او ستاسې میندې دي الله دې د دوی عزتونه زمونږ زړه کې راولي. او دا زینب هغه ښځه وه وایي چې زما واده و بخاري بار بار دا حدیث راوړی دی خلک به دننه زمونږ کور ته راتله ډوډۍ وخوړله نبی علیه السلام وزي او ننوزي څه کسان وو هغوی ګپ شروع کړ. صحابي وایي زه به راتلم بیا به تلم رسول الله به وتره دوی د نیمې شپې پورې کېناست. د الله نبي ډېر حیاناک سړی و. اخر دا دی آیاتونه نازل شو چې پردي کور ته به بې اجازته نه ورځئ. بل روایت کې صحابي وایي چې پاڅېده ما نبي علیه السلام ته وویلې چې انس وایي چې کسان پاڅېده وایي زه اوسه کور ته ننوتم پردې راوغورځوله آیات نازل شو بس د نن نه بعد به د پیغمبر کور ته بې اجازته نه ورځئ. د ستر او د پردې حکم دا هم د زینب رضی الله تعالی عنها په واده کې نازل شوی دی. زمونږ او ستاسې ودونه نن سبا کوژدنې نن سبا نور معاملې نن سبا ستر پرده حیا عزت هغې هجرت کړی دی زمونږ د کورونو نه. زمونږ د دې مؤمنانو دا چې ځان ته د جنت ټیکهداران وایي د دوی د ښځو د لوڼو د بچو لباسونه وګوره ګرځېدلي وګوره خبرې وګوره. انا لله و انا الیه راجعون. الله دې مان سم کړي زمونږ اهل بیت ټول خپلوان ټول مؤمنان الله دې ستاسې مثله وکړي ستاسې د ټولو کورونو. الله هم دې محمد رسول الله بیبیانې چې زمونږ مورګانې دي الله هم دې جنت کې ورسره یوځای کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن.